قدرمنو لیدونکو نن په کندهار ولایت کې د موبایلانو یو ستر تجارتي مرکز ته راغلی یم. څو منزله دی؟ 3 منزله دی. 2 اویا دکانه دي تقریبا دا ځای. 2 اویا دکانه ټوله ډک دی. ټوله ډک. جمال خان ته ولې ایلن ماسک ته دی د جې مارکیټ ته جوړ په خیر تازه. دلته تر اوسه د ټسلا یو شی نشته نو بیا هم دا نوم څنګه انتخاب کړي. یو بله به مو خبر کمه دا په کندهار ولایت کې یو تکړه کوچنی ممثل پیدا شوی دی. دا څه کې؟ دا وینې؟ دا پیری پکښې کې دي. پیری پکښې کې دي؟ ته لاس تېر کړه بس د رحم لاس. ښه ده. او دا خو واوښتې د رحم لاس غواړي او داسې ډېر تېز یې په تېر کې بیا کار نه کوي. رحمي لاس غواړي. ښه استاد په خزانه کې ولاړ اوس نو داسې هغه یو ډایلاګ راته تېر کړه کوم چې ته د ویډیو په شروع کې تېرې یوازې دغه شی دی. د دې ځای په اړه راته ووایه څه شي خرڅوې څنګه یاران نو بس اکسسریز دی. ښه هغه نو د ټلیفون اړوند چې هر څه یې دلته به انشاءالله پیدا کېږي که پاور بانک وي که ګوشه کې بېله موبایله نور یې هر څه. زموږ سره ورور دلته چې دي عطرونه دي او په ضمن کې امریکایي ویټامینونه راسره شته. اوهو ډېر ښه. یعنې د فیشن کاسمیټیک هر څه سامان زموږ سره. سبسکرایب دا اوس څه شي وایي؟ سبسکرایب و د هغې کوي بل څه شي ته وایي؟ سبسکرایب لایک یې کوي. واو دا لایک یې کوي او نور څه په وکړي وایي شیر یې کوي نور هم شیر کوي. و شیر یې کوي چې دغه نور نفس تنګي هغه چې زړونه یې تنګي نه بالکل خواه بدی هغه ته شیر کې چې ویې ګوري چې په کندهار کې څونه پرمختګ شوی دی. پرمختګ خو نو پېژنې او تاسو دا یو نیم خو نه پېژنئ. سلامونه د منیر ویژن لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست او ژوند به په خیر در باندې تېرېږي. قدرمنو لیدونکو نن په کندهار ولایت کې د موبایلانو یو ستر تجارتي مرکز ته راغلی یم. دا د کندهار موبایل سنټر دی. قدرمنو لیدونکو په دې کې د موبایلانو ترڅنګ کمپیوټران او سمارټ ټکنالوژي ټول توکي شته. تاسو راسره اوسئ. په خپرونه کې به د مارکیټ د مسؤل سره د دکاندارانو سره غږېږو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که مو منیر ویژن نه سبسکرایب کړئ منیر ویژن ته سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه راسره وګورئ. راځئ چې نن کندهار موبایل سنټر در باندې وګورم. قدرمنو لیدونکو دا د کندهار موبایل سنټر د ننه ساحه ده. ماشاءالله ډېر په عصري او په سټنډرډ معیار سره جوړه شوې ده. 3 پوړه دی. هر پوړی جلا ځان ته دکانداران شته او په هغه دکان کې رقم بېلابېل د سمارټ ټکنالوژي سامان خرڅېږي. تاسو راسره اوسئ. په ویډیو کې به د جې مارکیټ د مسؤل سره غږېږو او د هغه ترڅنګ به د دکاندارانو سره غږېږو. د دوی پر توکو او د دوی پر شیانو به خبرې سره کوو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. اول به راسو مارکیټ د مسؤل سره به غږېږو. جمال تاسو به جمال پر سوشل میډیا باندې اواز ډېر اورېدلی شاید د مارکیټینګ په بخش کې ډېر سره غږېدلی یو او د جمال ته به اول میک ورکړم بیا به وروسته روغبړ سره وکړم. جوړ په خیر. جمال خان ښایست په خیر اسکیرت دی. میک د سره واخله چیرې وتړم د دې وتړه زما به ته ډېر ښه پوهېږې. جمال خان ښایست جوړ یاست په خیر یاست. رالو د دې مارکیټ په اړه به راسره وغږېږې. لیدونکو ته مې وویله چې نن د کندهار ولایت کې د موبایلانو یو ستر تجارتي مارکیټ ته راغلی یم او د موبایلانو ترڅنګ بېلابېل نور شیان هم شته. دغه په اړه به راسره وغږېږې. ډېره مننه. خیر اوسې. د کوم ځای سره شروع کوو؟ نو ستا کوم ځای خوښ دی؟ دکانونه خو بیخي د 2 اویا څخه ډېر دکانونه دي. د ټوله مارکیټ په اړه اول راسره وغږېږه. دا مارکیټ څنګه فعال شو؟ څه وخت فعال شو؟ د چا لخوا څخه فعال شو؟ تقریبا د نن څخه یو کال 3 میاشتې هاخواته دا مارکیټ یو سټور و. د نظام سره واوښتی. بیا وروسته دا ځای بیخي سټور ماډل و. بیا موږ یو زه هم یو بل عجیب فرید سره یو ځای سو نو دا مارکیټ بیا جوړ کړي. پارټیشن سره دا کې عبارت دکانونه مو سره واچول. هغه دکانونه جوړ سوي نه وو. بیا خلکو به یې واخیسته. د ډیکور نظریه د چا و؟ ماشاءالله ډیکور خو ډېر برابر دی. ډیکور خو نو داسې نه سم ویلی چې زما وه خو بالا به مشوره وه. څه ټولو دکاندارانو مشوره وکړه. دا داسې دغه نقشې موږ ور واچولې
بیا داخلي سیستم یې بیا د هر دکاندار جلا جلا و ښه یو ولې زه داسې جوړوم نو هغه سیستم د دې و نو چې دوی په څه رقم څو منزله دی 3 منزله دی ښه 2 دکانونه دي تقریبا دا ځای 2 دکانه ټوله ډک دی ټوله ډک دي. دلته د موبایلونو ترڅنګ څه شی او څه شی خرڅېږي عمومي د موبایلونو ترڅنګ د موبایلو اکسسوریز دي د اکسسوریز د کشنې د سارامو ځینې اکسسوریز دي کیمرې دي کمپیوټران دي ښه و بس عطرونو یو دکان مې لا داسې جوړ کړی دي چې معنا هغه ضرورتونه و هغه ضرورت ته هم دی دکان سره جوړ کړی دي هغه په 3 منزلو په دغه کې جوړ کانتین دی دلته څه خرڅېږي دلته به هم راسي دا بیا د مارکیټ اول سر د دکانونو نه و نو موږ د پلان داسې و د دې ځای بزنس پلان ښه د اجفرت ته مې ویل مال دغه د کانتین به خورا ډېر دغه کوي تکړه کوي نو موږ دغه داسې جوړ کړي وو چې ګراک راسي به چې یو رقم یې ساتي اوس د دې ځای کې رقم د سړی داسې راحت بالکل اول به ولاړ شو خزانې ته که ستاسو د جاوید موبایل ته ستا دا ځای خوښ دی که دا ځای پر بیا و خزانې ته ځو موږ اول سر شروع د دې ځای سره سره راځه شروع په دې سره لیدونکو تاسو را سره اوسئ زه به د جمال سره به ګرځو او هر موبایل سنټر یا هر دکان ته به ورځو السلام علیکم وعلیکم السلام دلته څه شی خرڅوئ تاسو جمال خان دلته موږ موبایلونه خرڅوو خالي موبایلونه و خالي موبایلونه او زه چې کله پر سوشل میډیا باندې ستاسو هغه مارکیټینګ ویډیوګانې دا شیان ګورم هغه ټوله د خزانې دي نو اول سر دا ځای خلکو لږ چې ډېر پېژندلی دی ښه ما ویل هغه شروع مو د دا ځای سو شروع مې د دا ځای سوې ده هغه ځای اوس نوی دی بیا وروسته ورسو موږ اول سره بیخي دې ځای ته مې بیخي ډېر مارکیټینګ کړی دی نو انشاءالله په کندهار کې به اوس ټوله پېژني اوس به مال خزانه به اوس پېژني موبایلان ارزانه خرڅوئ که ګران او کوم موزینیه موبایلان دلته ډېر لري ارې وایه زه ارزانه خرڅوم چا وایي زه دغه ارزانه دي او موزینیه مو کوم موبایلان دي ډېر موږ عمومي پر آیفون باندې ډېر کار کوو زموږ ګراهکان اکثریت د آیفون دي په سای کې سامسنګ ورسره خرڅوو او عمومي غټ موبایلونه د سامسنګ اس 25 یا اس 23 د آیفون 14 د 15 14 دغه موبایلونه زموږ موزني دي په دغه باندې خپل کوم موبایل لري زما سره 15 آیفون 15 یو ماډل کم دی یو ماډل کم دی هغه هم یو نفر ته ودرېدی دا ستا موبایل لا که بیخي نه پیدا کېدی برای نور وخت شي مال وخت ماشاءالله د مشتریانو دونه قدر لري نو قدر بیا کوي ځو وځو درځئ تاسو تر مخه څه قدرمنو لیدونکو را سره اوسئ په مارکیټ کې ګرځوم او مارکیټ در باندې ګورم د هغه به جمال خان هم را سره ترڅه او دا تسلا موبایل دی او دا الوان دی تسلا ته به السلام علیکم حبیب چیرې دی جوړ په خیر تازه تکړه سلامت ستړي مس جوړ په خیر کاکا ستړي سلامت تسلا خو خپله د ایلن ماسک کمپنۍ ده او دلته د تسلا موبایلان خرڅېږي تر اوسه به نه لا که هغه د دې څه پوښتنه وکړو چې دا څه خرڅېږي څنګه کار دی ستاسو د تسلا موبایلانو نمایندګي لري یا تسلا موبایلانو یو بل شی لري څه شی لري د تسلا په نامه واضح خو دي اوس فعلا دغه نوم په خپل کار باندې شدي نو سامسنګ آیفون دغه ماډلان موبایلات زموږ سره شته څو ماډل موبایلان لري تقریبا بیخي ډېر چې د سامسنګ موبایلان هر ماډل سره دي آیفون دی دغه رقم ګوګل دي اوپو شامی ویوو موبایلان نو کوم موبایلان چې په کندهار کې ډېر خلک غواړي ماډلي صحیح چاره زموږ ټول سره شته ډېر ښه ته خپله مشتریانو ته دغه موبایلان ورکوې که یا بل یو هم شته زه هم یم یو بل ملګری مې هم دی راسره کوم یو ښه په خوله کې چې علاقه دی چې هغه مشتري ته یو خراب موبایل ژر ورکړي چې واخله دی ته راکړه ستړي مه سې څنګه یې ښه په خیر خیرات دی دندې اوسې خیر اوسې هلته خو ځان ډېر مخ ته کوي چې باید موبایل خرڅ کړم یو رقم او دلته ځان ډېر شاته کوي دا ولې مشران ستانو است ښه په دې کې بیا هم مشر کشر ته ضرورت شته څه ډېره مننه ژوندی اوسې کور مو آباد خیر اوسې جمال خان تا ولې ایلن ماسک تا دی د جه مارکیټ تا جوړ په خیر تازه جوړ رغس په خیر خیرات دی حبیب صاحب تسلا په اړه خو معلومات ستاسو د ملګرو څخه واخیستله وایي دلته تر اوسه د تسلا یو شی هم نشته نو بیا هم دا نوم څنګه انتخاب کړی دی کله چې کندهار موبایل سنټر جوړېدی جمال خان هم
په دې دغه کې همکاري راسره کړې ده. ماشاءالله ماشاءالله. نو جمال خان صاحب بیا پوښتنه وکړه، ما ورته وویل ما کوم نوم انتخاب کړم. ته داسې نوم زه راته وویل داسې نوم انتخاب کړه چې خلک جذب کړي. جذب کړي اوه. نو مقصد ناست وم دغه دې ذهن ته مې اصلاح راغلی. صحیح. نو دا مې انتخاب کړي. خدای پاک مهربانه دی کرار اوس مثال د دې داسې شی نه جوړ شوی چې موږ یې راوړو. آفرین. په ټکنالوژي کې یو موټران سته اوه. نو کېدای شي امکانات ستا موبایل یې جوړ سي. که چیرې جوړ سو اول به دلته انشاءالله تعالی. ډېره مننه حبیب صاحب. کور مو آباد خیر اوسې. جمال جانه ته دا بیرته بس دلته بسته که موږ بیرته راځو د خیر سره. لیدونکو زه د خیر سره هلته به د کندهار موبایل سنټر مکمله در باندې ووینو. دا خو اول منزل و. چیرې ځو اوس جمال صاحب؟ 2 منزل ته ځو. 2 منزل ته به ولاړ شو. دا جاوید خزانه است. دا په تا پرې اړه لري؟ دا په موږ زه نه یم خو ګرد سلام علیکم. ټول ستړي مست. جمال جانه دا راته ووایه چې په جاوید خزانه کې څه شي لرې؟ په جاوید خزانه کې د موبایل اکسسریز اړوند چې هر شی موږ دلې لرو، معنا الکترونیکس و پاور بانکونه یا داسې یو جالبه شی چې په هغه کې برق چلیږي چې هر شی هغه ستا د خزانې یا ستاسو د خزانې یو جالب ترینه شی څه شی دی چې خلک ډېر خوښوي یا تا د مشتریانو دپاره راوړي یا تا د ځان دپاره راوړي؟ نو اوس د کوم یو خو ګره جالبه یا بیخي جالبه وي؟ بیخي جالبه به شاید ما ته به جالبه نه وي چې ته ښکاره یې کړم تا ته جالب. اوس دغه د ګونډې مساج دی. ښه دا خو د ګونډې دا تا ته جالبه دی؟ دا خو هم خاص دی و. ښه اذان به ایسته کړو چې لیدونکو ته هم جالبه وي. ته راسه دغه دی ته دا په لاس ونیسه. دونه جالب هم نه دی خیر دا به ولګېږي. ګړی امراض صاحب ومن الشرمي یاد داسې کې دا وینې دا پیری پکښې کې دي. پیری پکښې کې دي؟ ته لاس کې تېر کړه بس د رحم لاس کې ښه ده. او دا خو واوښتې د رحم لاس غواړي او داسې ډېر تېز یې په تېر کې بیا کار نه کوي. رحمي لاس غواړي. ښه دا فقط د شو دپاره دی؟ دا جالب و ډېر جالبه دی دا خو. نو خو دا جالب بلکل. دا به زه بېرته دلته کښېږدم. عینکې تو عینکې دغه راکوه هغه کیمره چې معلوموي یا پسې دا انچکه شی دی. دا منطقه شی دی. داسې یې وګوره دا به څه شي؟ دا خو داسې معلومېږي لکه یو سیګنال مګنال چې ورکوي اوه. څه سیګنال؟ دغه کیمرو سیګنال ورکوي. یو ځای ته ځې وټل یو ځای ته نه چې دا داسې چې خلاص کوي بلې و داسې ولګوه پسې ومې لګوئ. آفرین دلته بیا سیګنل ورکړه چې ما ته د 6 متره په اندازه کې د کیمرو دغه راوښوه چې ستا په دا شاوخوا کې که نسته. یو ګړی ودرېږه ذهن کې یار کم زما ملک سر سره کړه. اساس په خزانه کې ولاړې اوس نو داسې هغه یو ډایلاګ راته تېر کړه کوم چې ته د ویډیو په شروع کې چې دی یوازې دغه شی دی یا راته وایه بیا هم بیا لیدونکي ویني او ته چې را شروع کوې په څه ډول یې را شروع کوې؟ بله ورځ به درته وکړم نن یم پرېږدو نن یم بیخي کوم یې خو هغه زما یو ورور دی دغه ویډیوګانې شان ټول هغه جوړوي. ستا ورور زه نه یم وه ښه هلته د کمرې شاته یو څوک دی هغه لاس چوري یا خو هغه دی هغه چیرې دی؟ او بل چې شته ډېر شیان شته را به سو ستا د همکارانو سره به هم خبرې وکړو. همکاران سره خبرې کوې؟ و د چا سره بیا وکړو ته ستا میک راکړه واخه دغه دې ورسره ویک او یو بله به هم خبر کمه دا په کندهار ولایت کې یو تکړه کوچنی ممثل پیدا شوی دی. ډبل پارټ ویډیوګانې کوي تاسو پر ویډیو وګورئ. تا سهار لمونځ کړی دی؟ وروره ما د سهار لمونځ وکړئ. څه وخت؟ ماښام. څنګه ښه جوړې؟ مننه ژوندی اوسې. وعلیکم سلام. ته څنګه یې؟ څه یې جوړې؟ شکر دی. ستا نوم څه دی؟ نصیر احمد محمد. زه خو ستا ډېر غټ مینهوال یم. ستا سره چې مینهوال مغزې ته څه شي ورکوې
تحفه کې مثلا یو چاکلیټ ماکلیټ یو شی فلحال خو په جیب کې نشته چې بیا یو خواته سره ووینو. بیا به سره ووینو ستا شی په یاد چې بیا به سره ووینو څه خو هلته د کانټین ستا نو خو نږدې دی هلته به ولاړ شو ښه ازه سیریل نو پیسې در سره راځي که پیسې نه وي در سره بیا به څه کوو بیا پر جمال راړې څه ته اوس یو تمثیل راته کولی شې که یا اوس په رول کې نه یې یا نه کوه څنګه تمثیل ته ستا د خوښ یو تمثیل راته وکړه هغه به راپورته کوو اوس به تمثیل مړه وایي داسې شی راته وکړه چې پورته کوې نه داسې مثلا چې تا پورته کړي ویډیو چې پورته کړي پر فیسبوک باندې د هغه څخه یو شی راته تمثیل د مسکینانو جلغوزي خو نو زړې دي څه شی زړې د مسکینانو جلغوزي دي نو ته چې خورې جلغوزي خورې که زړې یا زړې زړې خورې مننه ژوندی اوسې ماشاءالله الله پاک دې نور هم د خیره سره دا ولې ګرده پټېږي جوړ په خیر څنګه شاس خیر یاست ژوندی اوسې خیر اوسې ستا نوم څه دی خالد احمد څو وظیفه لرې دلته دلې نو د سافټویر بخش موږ په لاس کې دی نو بیک اپونو دا د موبایلونو دا خلاصو دغه کارونه موږ څه ښه په ګرانه خلاصې که په ارزانه والا یا ارزانه خلاصو دا که سړي ته ګورې یا سړي ته نه ګورو نو چا قیمت هغه مطابق والا کار کوو څه ډېره مننه ژوندی اوسې او دلته مستریان ناستې جوړ په خیر څه نه کې ته ستړی مه سې دا ګرده خاندي یو لا خبرې نه سي کولی تا اوس دته څنګه وویلی چې دا زما موبایل را جوړ کړه دا مو د یو موبایل څخه بل موبایل ته شان اړول شان مه اړول نوی موبایل دې رانیوی څه رقم موبایل دې رانیوی آیفون 14 اوهو نو دا خو شیریني هم در باندې اوښتې ده اوه نو شیریني ځینې اخلې که یا زه ځینې واخلم یا ده ته وایم ته شیریني ځینې اخلې چیشته ځینې اخلې په شیریني کې بالا که ریډبول و که منشتر و چا شي ستا چیش خوښېږي ډېر زما ریډبول زیات خوښېږي کم ریډبول غټ که کوچنی یا کوچنی غټ نه څه ریډبول خو خپل خصوصیات لري چې په څو ساعته کې څښې زه یو نیم ساعت وخت نیسي او دا دی نو په نیم ساعت کې څښې بیا نو ماښام یې څښې که سهار یو مازدیګر د خوا یې څښم اما داسې چې ماخستان جماعت مې وکړي بیا یې څښم بل نو بیا در سهاره خوب درځي نو بالا هغه به زما پرې اړه نه لري اوه ډېره مننه جمال صاحب بېرته به تا ته راسو دا ستا دی اوس چې ما زه وبېرېدم سړیا سودا کینسل نه لاړ به سو د خزانې څخه وځو یو بل ځای به ولاړ سو تاسو په هغه مارکیټ کې را سره اوسئ د خیره سره او مارکیټ چې بیا دلته د لانچ د خوا به وینئ په بخښنې سره دا بیا جلا خوند لري دې خوا ته کانتین فواره د انتظار ځای او اخوا ته نور دوکانونه سکیورټي ګارډ هم هغه دی جمال جانه چیرې ځو د خیره سره ستا خوښه چیرې ده زه یو نفر د ښه یم د لید مو سره دوکان لري زه هم خلکو به ډېر پېژندلی اوس یې نوی یوټیوب هم لري چینل د خیره سره یوټیوب چینل هم لري د خیره سره او دا څوک دی چې یوټیوب چینل لري لیدونکو ته به معلوم نه وي ما ته په ایډیال کې به هغه څه کولابریشن هم ورسره وسي څه ځو هلته به ورسو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی لیدونکو کله چې تاسو کندهار موبایل سنټر ته رالاست او بیا دلته بېلابېل شیان خرڅېږي ستاسو د خوښې ده داسې چې راسې هغه نفر ته مې ورولم ښه هغه نفر ته مې ورولم او دا دی او دی خو زه پېژنم یاران اکسسریز خدای مو راوله سمت صاحب محترم جوړ په خیر عزت اکرم سلامت جوړ راغاست جوړ په خیر خان صاحب جوړ په خراب یې ستړي مه څنګه یاست بخي شکر الحمدلله شایست په خیر است خیرات قرار کړی ده جمال صاحب راته وویله وایي یو داس چاته مو ورولمه اوس یې نو یوټیوب چینل هم جوړ کړی دی بالکل مې جوړ کړی او دا یوټیوب چینل نو ګوره چې څه برنامې پکښې خپروې څنګه خپرونې دي یوټیوب چینل مو نو د خیر سره د پودکاسټو دپاره جوړ کړی دی د کندهار نامتو شخصیتونو د ماشاءالله کې تاسو تاریخي او خلک لیکوالان به راغواړو بیا به د هغو په ژوند باندې بحث کوو پر کندهار به بحث کوو د خیر سره دا خو ډېر ښه ماشاءالله که څوک هغه کم څېرې نه پېژني د هغو سره به اشنا سي د کندهار په اړه به وپوهېږو چې کندهار څنګه یو ښار دی څنګه تاریخ لري پخوا څنګه اوس څنګه دی
هغه پر خپل ځای الله پاک چې برکتونه پر کښېږدي د دې ځای په اړه راته ووایه څه شي خرڅوې څنګه یاران نو بس اکسسریز دي ښه هغه نو د ټلیفون اړوند چې هر څه یې دلته به انشاءالله پیدا کېږي که پاور بانک که ګوشکې بې له موبایله نور یې هر څه دلته به انشاءالله پیدا کېږي. او ستا د دوکان تر ټولو جالبه شی څه دی؟ تر ټولو جالبه شی کې چې ښکاره کړم وروره سړی در مخ خبر راکړي برقي جارو نه برقي جارو؟ برقي جارو خو عام و خاص تر ټولو جالبه شی ډېر جالبه نه دی خو خیر لږ څه دی دا د موټر یو رقم ساکټي دی د موټر دغه د چارجر وځای ته چورلوېږي چور ولوېدې بیا دلته ته کولی شې چې هم د موټر لیټر ور واچوې هم یو اضافه MP3 ورسره ور واچوې او هم خپل ټلیفون ځینې په چارج مخکې د کورو دپاره ساکټي راته یا د دوکانو دپاره او اوس د موټرانو دپاره هم ساکټي راغلي دي د کورو ساکټي هم راسره شته دا بیا تاسو ته د لین د لارې ساده لین د لارې تا ته ټلیفون در چارجوي د یو چارجر په کیفیت ګوټاک ته بیا ضرورت نشته نو دغونه پاس دی دغونه پاس دی د دې بیه څو ده؟ د دې بیه نو دا دلې موږ په 1200 افغانۍ او د دغه موټر د ساکټي بیه؟ دا په 1500 افغانۍ ده خپله لرې په موټر کې او تاسو خو پیج هم لرئ د یاران په نامه چیرې وځئ د جمعې په ورځ؟ جمعې په ورځ نو بالا دغه د کندهار شاوخوا منځ کېږي کله یوې خوا ته ولاړ شو ریګو ته ولاړ شو دالې ته ولاړ شو عینومېنې ته ولاړ شو دا رقم ګرځو راګرځو شاوخوا ستا هم کار سره به ومږغېږو خود عرفان صاحب دغه میک ورکړه عرفان لیدونکو د کیم عرفان سره به تاسو اشنا یاست پر ټیک ټاک باندې ځینې داسې کوچنۍ خبرې ثبتېدی یا مثلا د مینه ناکې یا داسې ډېر توندي یا ډېر نرمې جوړ په خیر عرفان صاحب بیا ستړي مسئ جوړ په خیر خیرات دی دلته ته څه شکایه ډېره مننه غوړه مالي مه راسره کوه دلته څه شکایه دلته څه څه وظیفه لري دا خو داسې دی څنګه درته ووایم دا رقم راته ووایه ورته داسې وظیفه لره دلته هېڅ وظیفه نه لرم بس دغه مارکېټ د خلکو کور ودان په کار یې سره اخته کړي یې ګران یم یو ورځ یو راته راس دا یو شی را جوړ کړ بل ورځ اعلانات جوړوي او د سمر صاحب یې ډېر کور ودان ډېره مننه ځینې کوم دا ده راته ولیدل دا کار وکړه دا د اعلاناتو کار ما دا څوک خوښوي دا خلک بد رد وایي ده ولیات راسه ویې کړه او کله چې ما دا ویډیوګانې خو ته اوس یو ډایلاګ هم راته ووایه داسې یو ډایلاګ راته ووایه چې د چینل په اړه هم د زما چینل سبسکرایب کړي او داسې هم لکه ته چې په تاریخ کې را روان یې چې وایي ما سره چیشي مه کوئ که نه پر بدو به واوړئ نو چیشي ووایم خو هغه یو اواز راته وکړه دا به د خلک خوا به دی یا هېڅ خلک هغه دې ګوره ګرده خوا به دی بدي یې یا نه به دی هغه د کامره شور وه یا نه به دی ټوله ستا چینل په څه نامه و؟ منیر ویژن په نامه چی شي؟ منیر ویژن منیر ویژن کور دې ودان لس عدده خلاص کړ دغه شی چې وه هغه چی شي ورته وایي هغه سور هغه چی ته لیکلي سبسکرایب سبسکرایب دا اوس چی شي وایي و دا سبسکرایب و دغه کوي بل چی شي ورته وایي سبسکرایب لایک یې کوي واو دا لایک او نور څه په وکړي وایي شیر کړي نور هم شیر کړي شیر کړي چې دغه نور نفس تنګي هغه چې زړونه یې تنګي نه بلکل خوا به دی هغه ته شیر کړي چې ویې ګوري چې په کندهار کې څونه پرمختګ سوی دی پرمختګ خو نه پېژني او تاسو دا یو نیم خبردار نه پېژني پرمختګ هغه خواړه دي چې خو دې خوړله خپله به پوهېږي نو کامرمین صاحب راته وایي هغه شی په دا د سبسکرایب وروسته باره چی شو؟ چی شي؟ د سبسکرایب وروسته؟ ډېره مننه کور مو آباد ژوندی اوسې دا څنګه خلاصېږي ډېره مننه سمر صاحب د خدای په امان کور مو آباد موږ به وګرځېږو لیدونکو ته به مارکېټ شروع شو ډېره مننه جمال جانه ماشاءالله ټوله ځوانان دې سره ټول کړي دي او ټوله د انرژي ډک ځوانان دي انرژي لري او انرژي لري ډېر انرژي لري دا هم اسانه کار نه دی چې
په دونه کم ځای کې په دونه کم امکاناتو دونه ډېر فعالیت کوي. دغه بیا هغه دکان و ما په کندهار موبایل سنټر کې تر وښه دا د دې ضرورت و د کندهار. دلته چیش خرڅېږي ورځو؟ دلته ته راځه دلته پوښتنه سلام علیکم. زه خو به درته راول جوړ یاست په خیر است کیرت ستړي مه سه ورور جوړ یاست په خیر است. وبخښئ موږ رالو ست سودا هم شروع ده لیدونکو ته به دا ستاسو معلومات ورکړو. دلته چیش خرڅوئ تاسو؟ زموږ سره ورور دلته چې دي عطرونه دي او ضمن کې امریکایي ویټامینونه راسره شته. اوهو ډېر یعنې د فیشن کاسمیټیک هر څه سامان زموږ سره شته. دا ټوله همدلته شته؟ بله ورور جان. ماشاءالله ماشاءالله خدای دې برکتونه پکې کښېږدي. جالبه شی چی شته؟ زه خو چې هر دکان ته هر ځای ته ورسم جالبه شی ګورم چې جالبه شی چی شته ستا په جالبه نو زموږ سره ورور سنټونه جالبه راسره شته. اورجینال برانډ کمپنۍ شاونه سره شته او ویټامینونه راسره شته چې په ټول کندهار کې څوک نه راوړي چې خپل بیا موږ چې موږ هغه راوړو. تاسو بیا د کوم ځای سره؟ موږ بیا د امریکا څخه راوړو. دا ویټامینونه چې راوړو هغه د امریکا څخه. هغه بیا بل ځای نه شته یوازې زموږ سره شته. یوازې سره شته. دا څنګه سیمس چې بیا و تېره وه ښه دی برابر. او بیخي پر ما ډېر ښه ولګېدی ډېر سموت او ډېر نرم بوی لري. بس دا نو د جمال غم چې خدای نه راکړي نو جمال خان خو نو ماشاءالله تا ډېر کارونه کړي چې موږ نه وو خبر. د مشوره موږ زه بیا انشاءالله الرحمن دا ځای متفاعله کوو. ډېره مننه ژوندی اوسې کور مو آباد خیر اوسې. جمال جان ولاړ به سو. خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسو. د ماښام اذان شروع دی. زه به ولاړ به سو جومات به وکړو. نور تاسو ته مارکیټ راسره ولیدئ. د په مارکیټ کې بېلابېل شیان خرڅېدله. دا چې د لمانځه وخت دی نو خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسو. ډېره زیاته مننه جمال جان. قربان دې سمه. عطر خو ستا خوښ شو ښه دا به تا ته په تحفه کې ده. اوه سرپرایز دی. ډېر ورسو د خیر قربان سم. د لې لوړ درېیم منزل کې مسجد هم دی د خیر دا چې اذان شروع دی ولاړ به سو لمانځه ته. خپرونه پر همدې ځای پای ته رسوو او ډېره زیاته مننه د ګفټ څخه چې تحفې څخه دی چې جمال خان ماته دغه سین راته تحفه کړله. ښه وخت ولرئ. منیر ویژن د سره سبسکرایب کړئ. خدای په امان.